سلامونه او نیکی هیلې احترامات مې ومنئ قدرمندو ګلونو ملګرو ستاسو ورور ستاسو ادبي ملګری صالح نادان ما یو ځل بیا تاسو سره په خپرونه آینې کې موجود یم په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به او ژوند ته به آماده یې قدرمندو کتونکو افغانستان ته راغلی ما په جلال آباد کې را سره ډېر ښاغلی ډېر ښه شاعر ډېر ښه شعر لیکي چې په پېښور کې ماته د هغوی کتاب پیره خیال ته څنګه راشم دغه ما اغستی و دا ما ټول لوستی و ډېر ښه شعر لیکلو ما غوښتل چې کله هم زه بره لاړ شم افغانستان ته نو د دوی نه به مرکه کومه نو هغه خواهش هغه ارمان دا دی چې پوره کېږي نن را سره په مرکه کې نصرت ارمان صاحب ناستی کوي نو دوی ته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شي وایم زه هم په خپل وار صالح نادان صاحب تاسو ته او د عیني خپرونې لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او مینه وایم ډېره مننه کور مو ودان ډېر ملګري به ډېر مینوال به لرئ ځکه چې د پښتو شعر لیکئ د پښتو دپاره هلې ځلې کوئ کوشش کوئ خو بیا هم زموږ د آینې داسې بعضې کتونکي بعضې مینوال به چې ستاسو نه به نی خبر که هغوی ته مو څه لنډه شان پېژنګلو وکړه ډېره به ښه نصرت ارمان یم د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ په روغانو کلي کې پیدا شوی یم اوس مهال په جلال آباد ښار کې استوګن یم او د ژورنالیزم په پوهنځي کې د وروستي کال زده کړې ترسره کوم تر دې مهاله مې د درې د لنډو کیسو کتابونه چاپ شوي دي چې لومړی کتاب د اغل دی نومیږي هغه زما د هغه وخت کیسې وي چې زه نوی لیکلو ته راغلی وم بیا دوهم کتاب د لنډو کیسو زما چاپ شوی هنرمند نومیږي دریم کتاب ورپسې چې چاپ شوی هغه معجزه ده وروسته بیا له نثر سره څه وخت لپاره زما لارې بیلې شولې ما شاعرۍ ته مخه کړله نو هماغه و چې بیا زما د شاعرۍ کتاب پیره خیال ته څنګه راشم هغه چاپ شو وروسته ما بیا دوه ناولونه سر په سر چاپ کړل چې لومړی ناول زما لونډ نومېده او دوهم ناول چې ما د ماشومانو د ادبیاتو سیالۍ ته لیکلی او هغه د افغانستان د پښتو په 10 غوره ناولونو کې حساب شو منډه کړې نومېږي چې چاپ شو له منډه کړې ناول نه وروسته زما اووم کتاب شور دوهمه شعري ټولګه چاپ شوې ده او اوس په اتم کتاب بې شرمه باندې چې هغه هم افسانې دي لنډې کیسې دي کار کوم لیکنې ته مې استولی چې یو مشر استاد پرې راته لیکنه وکړي او بیا یې لوستونکو ته وړاندې کړم ډېر ښه ډېر زبردست کمې پوښتنې چې زما ذهن کوي ما غوښتل چې تاسو نه وکړم هغه تاسو ځوابي کړې په پیل کې نصرت ارمان صاحب دا راته ووایه چې زیاته طبع ازمایي مو په شاعرۍ باندې کړې ده او که نه په نثر باندې نو په شعر کې خو زه بیخي نوی یم او ځان ته تر اوسه پورې زه شاعر هم نشم ویلی ځکه زه د شعر د شوق له مخې لیکم کار مې ورته نه دی ویلی خو اوس داسې پوهېږم چې د شعر هغه کومه جذبه چې زما په وجود کې ده زما په درون کې چې کومه ده هغه ما کش کوي ورځ تر بلې او داسې لکه زه چې د شعر په لیکلو باندې روږدی کېږم لکه څوک چې په نشه باندې روږدی کېږي نو هغه ته چې نشه ونه رسېږي ناارامه وي بې سکونه وي نو ګډ وډ وي سورې برابر نه وي نو دغسې اوس زه داسې فکر کوم چې زه په شعر لیکلو باندې روږدی کېږم او هر کله چې زه شعر ونه لیکم نو زه ناارامه یم بې سکونه یم او ما ته شعر داسې اوبه راته ښکاري چې د هغې په څښلو باندې تنده نه ماتېږي څه یو ګیلاس څښي بیا تږی کېږي بل څښي بیا تږی کېږي نو زه وایم چې بس دا شعر به لیکم د ټول د زړه درد و شور به پکې شریکوم خو هغه چې ولیکم بیا څو شېبې څو ساعتونه څو ورځې وروسته زما په زړه کې نوی شور پیدا کېږي یو نوی حالت یو نوی کیفیت ماته پیدا کېږي نو زه بیا مجبور کېږم چې قلم راواخلم شعر ولیکم خو په لومړیو کې چې هغه وخت چې ما شاعري نه کوله لوستله مې هم نه شوق و علاقه مې ورسره نه وه په خپل کور کې زما والد صاحب شاعر و خو ما دومره توجه داسې مینه مې خاص نه وه ما نثر ته کار کوه او د نثر ته د کار کولو لامل مې دا و چې زه له ماشومتوبه په کتابخانه کې پاتې شوی وم نو هلته به ما د نکلونو او داستانونو کتابونه چې کوم هغه به ما لوستل په هیله مجله کې به فولکلوریک کې کیسې چاپ کېدلې هغه به ما لوستي ناولونه مې بیا لوستل نو د دغه لوستو له برکته د مطالعې له برکته بس زه هم په دې وتوانېدم چې یو څه ولیکم هغه د کیسې په چوکاټ کې بیا چې هغه ما خپل والد صاحب ته وښودله د هغه د هماغه یو تشویق له وجې تر ننه ما مزل وکړ نو هماغه و چې ما په نثر کې ډېر کار کړی یم دی او اوس مې اراده ده چې زه شعر ته ډېره توجه ځکه ونه کړم چې ډېر خلک شته دی دلته ځوانان هم شته مشران هم ډېر دي په بره
کره پښتونخوا کې په کوزه پښتونخوا کې چې شعر ته کار کوي د نثر اړخ چې دی هغه کمرنګه دی. نو زما خپله هڅه دا ده زمانه د ډېرو خلکو غوښتنه هم دا ده چې زه نثر ته کار وکړم او زه په نثر کې مطلب کولی شم ښه لاره ووښم ښه مخکې تګ وکړم. خو هلته چې بیا ما کوم شاعري نشر کړې ده خپله هغه چې چا لوستې هغوی ما ته بیا دا تشویق او هڅونه راکړې ده چې زه په شعر کې کار وکړم شاعرۍ ته هم دوام ورکړم. نو بس زه کله موډ ته ګورم چې د شاعرۍ په موډ کې اوسم شعر لیکم چې د شعر لیکلو توان ونه لرم بیا نثر ته مخه کوم خو ځان اوزګار نه پرېږدم. ډېره ښه ده نصرت ارمان صاحب ډېر ښکلی جواب مې راکړو. نصرت ارمان صاحب تاسو چې کومه دغه خبره وکړه زه به دا ووایم چې کله ستاسو موډي نو بیا نثر لیکې کله مو د نثر لیکلو موډي کله مو د شعر لیکلو دغه خبره زما خوښه شوه ځکه که کوم شعر په زور ولیکلی شي نو هغه هېڅ معنی نه لري هېڅ وزن پکې نه هېڅ پختګي پکې نه. داسې ورسره به موږ د نثر خبره هم وکړو که څه موضوع موږ ځان له په زور وټاکو او بیا په هغه موضوع باندې موږ کار وکړو نه به دومره د ستاینې او دومره یو پیغام به ونه لري څومره چې الهامي شکل زموږ ذهن ته څه راشي او بیا پې موږ لیکنه وکړو نو به ډېر غوره نه غواړم چې زموږ دغه کتونکي دي زموږ دغه خبرونه تنګ شي هغوی به ستاسو د شعر په انتظار نو څه خواږه شعرونه ورسره شریک کړي. شعرونه اول یو څو بیتونه ورسره شریکوم چې که بنګ څښي که شراب څښي که نسوار کوي کوئ که بنګ څښي که شراب څښي که نسوار کوي کوئ زما څه کار چې تک په هره لار کوي کوئ. او همدا مې مسؤلیت چې د مینې اظهار وکړم اقرار کوي که ښکلي انکار کوي کوئ. او معلومه نه ده شاید چې در نشم بیخي زه معلومه نه ده شاید چې در نشم بیخي زه بس خوښه دې که ماته انتظار کوي کوئ. او ارمان به دې بیا ټوله شپه خود ستایي لیونی چې ته ناسته یو ټوله ورځ سینګار کوي کوئ. او غزل دی چې ځکه په چا ګران وی اوس به داسې وی ځکه په چا ګران وی اوس به داسې وی خدای که مهربان وی اوس به داسې وی ستا له سترګو اوښکې داسې لاړې چې ستا له سترګو اوښکې داسې لاړې چې ما ویل که باران وی اوس به داسې وی ښکلې په یوه مسکا دې ورک کړمه ښکلې په یوه مسکا دې ورک کړمه کلک که مې ایمان وی اوس به داسې وی. او بل بیت له ما هیر دی خو وروستی بیت داسې دی چې حال چې مې خراب دی ترېنه لرې یم حال چې مې خراب دی ترېنه لرې یم خپل مې کارمان وی اوس به داسې وی. ډېر ښه داسې نور څه شعرونه. نو بل شعر داسې دی چې حیران یم چې لاړ په کومه لار شم خدای نه جار شم حیران یم چې لاړ په کومه لار شم خدای نه جار شم او نور دې ورته څومره انتظار شم خدای نه جار شم اوس څه وکړم مینو کې شمار شم که نه شم اوس څه وکړم مینو کې شمار شم که نه شم اوس څه وکړم اقرار شم که انکار شم خدای نه جار شم اوس څه وکړم مینو کې شمار شم که نه شم اوس څه وکړم اقرار شم که انکار شم خدای نه جار شم که ستا لپاره ستړی سوس ووار شم پروا نشته که ستا لپاره ستړی سوس ووار شم پروا نشته که ستا لپاره زه په سر د دار شم خدای نه جار شم که څو شېبې نغمې د دغه تار شم خوند به وکړي که څو شېبې نغمې د دغه تار شم خوند به وکړي که څو شېبې د دغه ښکلي یار شم خدای نه جار شم. او باڼه دې شم په سترګو دې کتار شم بس همدومره باڼه دې شم په سترګو دې کتار شم بس همدومره دا نه چې زه د چا په اوږو بار شم خدای نه جار شم باڼه دې شم په سترګو دې کتار شم بس همدومره دا نه چې زه د چا په اوږو بار شم خدای نه جار شم. له چا نه ډار له څه نه ډار ارمان که پوره نه شو له چا نه ډار له څه نه ډار ارمان که پوره نه شو لګیا به بیا په بل کوم نوي کار شم خدای نه جار شم. واه ډیر زبردست ډیر ښکلی. دا به ووایم چې نثر سره سره تاسو غزل هم ښه لیکئ یعنې شاعري هم ښه کوئ ورسره تاسو نظم چې کومه خبره تاسو چې نظم وي نظم هم ورسره ښه لیکئ. ډیره مننه مو کومه کور مو ودان چې دغه یو څو ساعته مو ما سره خوندور تیر تاسو هم کور ودان خوشحاله اوسئ چې راغلی او موږ ته مو وخت راکړ ډیره مننه خوشحاله اوسئ. قدرمندو کتونکو دا موږ سره ډیر ښاغلی نصرت ارمان صاحب چې تاسو نه څه خبرې او ورسره خوندور شعرونه مو ترېنه واورېدل تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او کیمرې ته ناست ملګری عادل ارمان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.